السلام علیکم دوستو، شہزاد وائٹی کے چینل میں آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ آج آپ کو یاسین ملک کی تازہ ترین اپڈیٹ دیتے ہیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کا بٹن نہیں دبایا تو جلدی سے دبا لیں۔ آج ہم بات کریں گے یاسین ملک کی ریسٹورنٹ انسیڈنٹ کے بارے میں۔ آپ یاسین ملک کی ریسٹورنٹ کی یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد آپ یاسین ملک کی کہانی ان کی زبانی سنیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ تو اب اس ویڈیو کے بعد یاسین ملک کی کہانی ان کے زبانی ہے۔ السلام علیکم، زمانم یاسین دے اور تیر یسو ورځونه په سوشل میډیا باندې زما د ریسټورانټ حواله سره او زما د کاروبار حواله سره یو څو ویډیوګانې وایرل شوې دي او خلک هم د دې باره کې پوښتنه کوي چې دا څه مسله ده او یاسین دې باره کې تر اوسه پورې ویډیو ولې نه جوړه کړې۔ زه دې تاسو ته دا وایم چې په 20 جولای باندې زما په ریسټورانټ کې چې کم حادثه شوی و، کم ظالمان راغلو او ظلم یې کړو، دا الله د قهر نه هغې نه ویرېدلې او هغې دلته یو ظلم کړی و۔ ما تر اوسه پورې دا غږ ځکه نه کولو ولې چې کله چې دا مسله وشوه په 20 جولای باندې، نن تاریخ دی 24 جولای 25 جولای، نو ما پوره لیګل طریقې سره قانون ته هر څه حواله کړ۔ زما سوچ دا و چې پهله ټول هر څه لیګل طریقې سره وشي، هغې نه بعد به زه راشم په سوشل میډیا باندې د خپلې د دې مسلې وضاحت به وکم، خلکو ته به وینا وکم چې آخرکار دا مسله وسه داسې چل شوی دی چې یو ظالم انسان راغلی په 20 جولای باندې، هغه ما سره ظلم وکړو، زما ریسټورانټ، زما سټاف زخمی شوی، زما نقصان هر څه هغه چې سم وو هغه ما قانون ته حواله کړل او هغې ته ما وویلې چې بنا وجه یو انسان دلته راځي چرته چې زمون کاروبار دی، تاسو ته به پته وي دا زیاتر چې کم د ریسټورانټس اونر دی یا بلکې هر یو کاروبار اونر دی، نو دې ته به پته وي چې په پېښور کې کاروبار کول څومره سخت کار دی۔ سخت کار ولې دی؟ د دې بدماشانو د وجې سخت کار دی، د دې ظالمانو د وجې سخت کار دی، د دې د خدای نه چې نه یریږي د دې د وجې دا سخت کار دی، او دا چې کم انسان ځان ته د ځمکې خدای وایي نو د ده د وجې دا کاروبار یو سخت کار دی۔ زه نه پوهېږم چې زیاتره خلک ولې د دې د ظلم د لاندې ژوند تېروي او غږ نه کوي۔ ما غږ وکړو، قانون ته مې هر څه حواله کړل، خو چونکې چې زما سره کم ظلم شوی، زما سټاف زخمی شوی، زما رور افغا کولو کوشش چې کم شوی وو، هغې هر څه نتیجه د 2 ورځې بعد 3 ورځې بعد قانون داسې وکړه چې د هغې ضمانت هم وشو۔ ټولو نه پهله خو زه تاسو ته دا ووایم چې په 20 جولای باندې کم ظالم ظلم کړی وو هغه تر اوسه پورې ګرفتار نه و۔ زه دا نه وایم چې قانون کمزور دی یا قانون ښه دی، قانون موږ سره ډېر هیلپ هم کړی دی په ډېر ځایونو کې، خو چونکې چې کم ظالم و هغه ګرفتار نه شو، د هغه کزن یا د هغه بل څوک ګرفتار شو، 2 ورځې بعد د هغې ضمانت وشو۔ نو پهله خو زه دې ورځې ته په انتظار وم چې دته که سزا میلو شوه په لیګل طریقې، نو ما ته څه حاجت یې نشته چې زه میډیا نه هیلپ والم، سوشل میډیا ته وینا وکړم، خو چونکې هغه ته ظالم ته د هغې د ظلم کولو سزا میلو نه شوه، 2 ورځې بعد چې کوم دی د هغه د فیملي چې کوم کسان ګرفتار شوي وو هغې واپس رها شو، د هغې ضمانت وشو، او ظالم چې کوم دی نو هغه اوس هم پته نه چې کوم ځای کې ګرځي او کوم ځای کې هغه ژوند تېروي او خوشحالینو کې لګیا دی خپل ژوند تېروي۔ زما د خبرې مقصد دا دی چې زمونږ په زیاتر خیبر پښتونخوا کې داسې کېږي د زیاتر کاروبار خلکو سره، زیاتر د ریسټورانټ اونر سره چې دلته کې چې دې سره ظلم وشي نو قانون هغې ته 2-3 ورځې بعد ضمانت ورکړي، هغه خبره رها شي، ختمه شي، او چې کم پاتې شي بیا زمونږ د پښتو د جرګو ته خبره، نو زمونږ د پښتو جرګو آیا زه صحیح وایم که زه غلط وایم؟ زه ستاسو نه پوښتنه کوم چې زمونږ د پښتو زیاتر جرګه په چاولو باندې، په ګډ باندې، په غوا باندې، په غویي باندې، په میخې باندې، په دې باندې نه حل کېږي، په عذر باندې نه حل کېږي۔ ټیک ته زه به نن په ګډ باندې په چاولو باندې دا مسله حل کم، عذر به ومنم، پښتو باندې به حل کم، خو آیا تاسو دا سوچ وکړئ چې دا ظلم که سبا بل سره وشو هغه به هم په دې کوي، سبا دریم سره وشو هغه به هم په دې کوي؟ نو زما تاسو ټولو ته دا ریکویسټ دی، خاص طور کې د ریسټورانټ اونرز ته، د کاروباري خلکو ته او د سوشل میډیا زموږ کتونکو خلکو ته چې پلیز خدای دپاره چې کم د دې حقدار دی، د دې ظلم چې شوی دی، د دې ظالم ته سزا رسولو دپاره چې سبا دی آینده دغه رنګې دوباره جرأت ونه کړي، نو هغه ته دا ویډیو ورسیږي او مهرباني دې وکړي چې د ظالم سړي ته د سزا میلو شي، نه کې دا د په پښتو په چاولو او په ګډانو باندې دا مسله
حل شي. زه تاسو ټول شکرګزار یم چې څونه ملګرو په اوسه پورې ماته سره مدد کړې ده په سوشل میډیا زما آواز یې اوچت کړی دی او مزید د ستاسو ټولو نه زما امید دی خاص طور کې د خیبر پښتونخوا چې کوم حکومت دی د هغه نه زما امید دی چې مهرباني وکړي دې ظالم ته سزا ورکړي. یو جهان مننه. السلام علیکم. آپ نے دیکھا کہ یاسین ملک خیبر پختونخوا کی حکومت سے گزارش کر رہے ہیں کہ اس ظالم شخص کو جلد از جلد سزا ملنی چاہیے. اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن نہیں دبایا تو جلدی سے بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں.